علیکم قدرمنو کتونکو، صابر جان یم. امید ساتم چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. سهار وختي دی او کوم خلک چې سهار وختي راپاڅي نو هغوی ته د سټډي هم ډېر زیات موقع میلاویږي او وایي چې کوم خلک وختي راپاڅي نو د هغوی د کامیابۍ رازونه همدغه وي چې د هغوی څملاستل وختي او پاڅېدل وختي وي. نن مې درته ښول چې یاره سړی وختي راپاڅي نو په سهار کې کمې نظارې وي په کلي کې، هغه درته ښایمه. او بله دا چې په سهار وختي کې دا مازغه ډېر زیات فرش وي، نو کله چې مازغه فرش وي نو د هغه مازغه سټډي او په مازغو کې سبق کښېناستل دا ډېر اسان وي. کوم یو څیز چې انسان سهار کې ووایي نو هغه د هغه په مازغو کې ډېر زر کښېني. نو دا شنه بوټي او بیا په دې شنو بوټو باندې دا ښکلي شان پرخه، دا د دې خبرې ثبوت دی چې دا سهار وختي وي. نو کوم خلک چې سهار وختي راپاڅي نو پکار دغه دی چې هغوی سټډي او خپل سبق یادول دا ډېر لازمي دي. نو ما سره هم یو کتاب دی چې نوم یې دی شیرشاه سوري، د ملتونو اتل. دا تاریخي کتاب دی او د شیرشاه سوري په تاریخ باندې لیکلی شوی دی. صاحب شاه صابر صاحب لیکلی، سید صابر شاه صابر صاحب او سید صابر شاه صابر صاحب لیکلی دی او ډېر ښه کتاب دی. لږه به مې کتلی دی او ډېر راته پاتې دی. نو د سهار د مرغو چغار او د ښکلي شان پرخه درته ښایمه، دا وګورئ.